السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. ډیر ښه راغلاست نوي درس ته. دینه مخکې چې درس شروع کړو غواړم ستاسو درې سوالونو درې پوښتنو ته ځواب درکړم چې هغه درې مشکلات ول. یو مشکل یو پوښتنه تاسو دا کړې ده چې مونږ سره باید دا ویډیوګانې واتس اپ کې شیر سي او یو واتس اپ ګروپ شیر سي. مونږ یو ګروپ صرف کتاب لپاره جوړ کړی و چې هغه کې خلکو بعضو دوستانو شکایت وکړو چې هغه کې مختلف ویډیوګانې شیر کیږي. نو واتس اپ کې مونږ نشو کولای چې دا تاسو ته د خدمت تر سره کړو ځکه بیا زمونږ دا درسونه په فیسبوک کې هم خرابېږي. نو تاسو د څه وکړئ چې یو څه دوستان فیسبوک کې پیدا کړئ، همغه سره ګروپ جوړ کړئ او یو بل سره عربي خبرې کوئ. نو دې طریقه ده، په دې طریقه باندې تاسو کولای شئ چې خپل هغه مشکل حل کړئ او عربي ژبه یو بل سره پریکټیس وکړئ. دویم دا چې زیاتره دوستان وای چې مونږ ته دا ویډیوګان میسنجر کې را لېږه. زه خو د پاڼې اډمین یم، نو زه نشم کولی چې پاڼې نه تاسو ته میسنجر ته سند کړم. نو تاسو نه هیله کیږي چې کوم دوستان تاسو سره یې فیسبوک کې، نو یا موږ پاڼې نه ډایرکټ خپل میسنجر ته ولېږئ، شیر کوي ډایرکټ خپل میسنجر ته سند کیږي یا بل دوست هغه تاسو ته فارورډ کی، په دې طریقه باندې کیږي. بل اخیری یو دا سوال چې کله دا نوې درس کله خبريږي، نو مونږ کوشش کوو چې یو ورځ پس یا دوه ورځې پس زه تاسو ته نوې درس وړاندې کوم. لږ مشکلات د ژوند مشکلات دي، بعضې وخت انسان غریبي د ژوند غریبي کې مصروفه سي او بعضې وخت بل مشکل پیدا سي. نو ان شاء الله زه کوشش کوم چې هر دوه ورځې بعد تاسو ته یو نوې درس او دوه ورځې پس بیا تاسو ته ګرامر یو ویډیو جوړه کوم. نو تاسو نه هیله کیږي چې دا طریقه صحیح ده او کنه. هیله کوم تاسو کومنټ کې وایي چې دوه ورځې پس نوې درس صحیح ده او کنه یو ورځ پس زه تاسو ته دا وکړم. هیله کوم چې کومنټ کې ولیکئ چې زه هغه همغسې عملي کړم. نو راځو نوې درس ته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. اوم درس راځو چې اقرا والاحظ. اقرا يعني ولولي، والاحظ او ملاحظه یا توجه وکړئ. نو ولد اول راځو دا پاڼه د غټه کړم تاسو ته. اول ولد طويل. ولد طويل. ولد هلک ته ویل کیږي، طويل اوږد ته ویل کیږي، اوږد هلک. ولد طويل اوږد هلک. ولد قصير لنډ هلک. ولد هلک ته وی، قصير لنډ. طويل اوږد، قصير لنډ. دینه دا لغات تاسو یاد کړئ. ولد قصير لنډ هلک. بنت طويلة. بنت طويلة اوږده انجلۍ. طويله طويل مذکر، طويله مؤنث، تای تانیث چې راشي مؤنث کیږي. بنت طويله اوږده انجلۍ. بنت قصيره یا بنت قصيره. بنت قصيره لنډه انجلۍ. بنت انجلۍ، قصيره لنډه. بنت قصيره. رجل كبير زوړ سړی. رجل كبير غټ سړی یعنی چې عمر زیات وي. رجل كبير غټ سړی. ول اسی غټ نه چې مثلا سایز نه غټ وي، نه عمر نه زیات وي. رجل كبير زوړ سړی یا غټ عمر والا سړی. ولد صغير وړوکی هلک. ولد صغير وړوکی هلک. صغیر وړوکی ته ویل کیږي، ولد هلک ته ویل کیږي، وړوکی هلک. امرأة كبيرة زړه ښځه. امرأة كبيرة زړه ښځه. بنت صغيرة. بنت صغيرة وړه انجلۍ. بنت صغيرة وړه انجلۍ. دلته وای اقرا الجمل في المربع. وای دغه جملې چې په دې مربع کې دي دا وایي. واكمل الجمل في المربع. واكمل الجمل في المربع. او دغه جملې وای تاسو تکمیل کړئ. دا خانه خالی چې ده تکمیل کړئ. انا وليد ذا وليد يم. انا وليد ذا وليد يم. انا ولد قصير. انا ولد قصير ذا لنډ هلک يم. ذا لنډ هلک يم. وهذا ابي طارق. وهذا او دا ابي طارق او دا طارق زما پلار دی.
وهذا أبي طارق، أو دا زما پلار دی طارق. هو رجل طويل، هو رجل طويل، او هغه اوږد سړی دی. هو رجل طويل، او هغه اوږد سړی دی. وهذه جدتي، او دا زما نیا ده. وهذه جدتي، او دا زما نیا ده. هي امرأة كبيرة، هي امرأة كبيرة، هغه زړه ښځه ده. هي هغه امرأة ښځې ته ویل کیږي، کبیرة غټه زړه. هي امرأة كبيرة، هغه زړه ښځه ده، هغه زړه یا غټه ښځه ده. وهذه اختي، او دا زما خور ده. وهذه اختي، او دا زما خور ده. هي بنت صغيرة، هي بنت صغيرة، هغه وړه انجلۍ ده، هغه وړه انجلۍ ده. ښه دلته اوس باقي وایو چې انا عمل، زه عمل یم. انا عمل، عمل منګه تیر درس کې ویلی وه چې عمل اجلۍ نوم ده. انا بنت طويله، خانه خالی کې چې راځي تاسو باید وایي چې عمل جلۍ ده، بنت راځي. انا بنت طويله. وهذا اخي خالد، وهذا اخي خالد، او دا زما ورور دی خالد. هو ولد طويل، هو ولد، اخي ولد، دا اخي ته څه راځي؟ ولد راځي، ځکه اخي مذکر ده. هو ولد طويل، هغه یو اوږد هلک دی. وهذا جدي، او دا زما نیکه دی. وهذا جدي، او دا زما نیکه دی. هو رجل، خانه خالی کې څه راځي؟ هو رجل كبير، هو رجل كبير، هغه غټ سړی دی یا زوړ سړی دی. اخر کې نحن اسرة سعيدة، نحن اسرة سعيدة، منګه خوشحاله کورنۍ یو. نحن مونږه، اسره کورنۍ ته ویل کیږي. نحن اسرة سعيدة، منګه خوشحاله کورنۍ یو. اوس راځو التعریف بالاسره. کورنۍ چې غواړي چا سره معرفي کړي نو په دې طریقه باندې کیږي. التعریف بالاسره، د کورنۍ تعریف دا وایي: هذه صورة أسرتي، هذه صورة أسرتي، و دا زما د کورنۍ تصویر دی یا عکس دی. دا زما د کورنۍ تصویر دی. هذه، دا صورت تصویر، اسرتي کورنۍ، دا زما د کورنۍ تصویر دی. دا وایي: من هذا، دا څوک دی؟ من هذا، دا څوک دی؟ دا وایي: هذا ابني ولید، هذا ابني ولید، دا زما زوی دی ولید. هذا ابني ولید، دا زما زوی دی ولید. او دا وایي: وهذه ابنتي امل، وهذه ابنتي امل، او دا زما لور ده امل، او دا زما لور ده امل. ما شاء الله، ما شاء الله. وهذه زوجتي فاطمة، وهذه زوجتي فاطمة، او دا زما ښځه ده فاطمه، او دا زما ښځه ده فاطمه. تحياتي، تحياتي دا سلامونه ته ویل کیږي. تحياتي سلامونه. او دا خالد، عمل، فاطمه. نو دا زمونږ نننی درس و. هیله کوم چې درس مو یاد شوی وي. که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ، او مخکې چې مونږ کومه خبره درته وکړه د هغې ځواب هم کومنټ کې ورکړئ. نو که هر څه پوښتنه وي کومنټ کې کولی شئ. هیله کوم چې دا ویډیو هم شیر کوئ، ځکه ډېر مسافرین دي په دوبۍ نور ملکونو کې دي، غواړي پښتو کې عربي ژبه زده کړي، نو هغوی سره هم تاسو کولی شئ مرسته وکړئ او دا ویډیوګانې ګروپونو کې شیر کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې تاسو په خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.